بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ موږ په دسپیسي باندې خبرې کړې وې په وینډوز 11 کې. نن به راځو په ریسایکل بین باندې خبرې کوو چې ریسایکل بین څه شی ده او څه لپاره استعمالیږي. او نو دا به له خیره په دې ویډیو کې موږ سټیپ بای سټیپ څه کوو تشریح کوو. ریسایکل بین هدف دا د نوم څخه ظاهریږي چې ریسایکل بین مطلب اشغالدانۍ د کمپیوټر اشغالدانۍ یا کثافتدانۍ چې زموږ کوم فایلونه غیر ضروري هغه موږ چې کله ډیلیټ کړو دلته راځي. کله چې تاسو په د باندې ډبل کلیک وکړئ تاسو ته به دا اوپن سي. کوم فایلونه چې تاسو ډیلیټ کړي هغه به دلته راځي. لکه څنګه زه راځم دلته یو فولډر چې کوم کنټرول شیفټ ان باندې یو فولډر جوړوم او دلته علي په نوم ورکوم او دغه فولډر غواړم چې کوم ډیلیټ کړم. رایټ کلیک وکړم او زه ورته وایم چې ماته چې دا ډیلیټ کړه. دا ډیلیټ شو. اوس تاسو وګورئ یاسې د سپیسي ته ګوره علي په نامه دلته یو فولډر ډیلیټ شوی ده. خو اوس دلته څه وایي نو په دغو خبرې کړې وې چې دا څنګه ډیلیټ شو رینیم دا په ټولو باندې خبرې کړې دي. او ریسایکل بین دغه اپشنونه یو څو اپشنونه چې دا پاتې دي. لومړی څخه هدف دا ده چې ریسایکل بین څه که امټي که یعنې مطلب دا دلته چې کوم فایلونه دي دا ټول چې که امټي که یعنې ریسایکل بین کې څه فایلونه دي دا ټول راته ډیلیټ که. په داسې کله کلیک وکړي دا به ټول ډیلیټ سي. اوس د باندې کلیک وکړئ تاسو ته مسیج درکوي وایي ډیلیټ ملټیپلای آیټم وایي دا څه درې آیټمه چې دلته دي وایي تاسو غواړئ دا دایمي شکل باندې څه ډیلیټ سي. ته ورته هو دا تاسو سره څه سو دایمي ډول ډیلیټ شو. بل زه دلته راځم یو فولډر جوړوم په دې خاطر چې اوس نه غواړم کومه ډیټا زه هغه کومه ډیلیټ کړمه. اوس د علي په نامه مې فولډر جوړ کړه او دا غواړم څه کړم ډیلیټ کړمه. دا مې ډیلیټ کړ راغلم ریسایکل بین ته. ریسایکل بین ته چې کله راغلم دلته به چې درته وایي ریسټور آل آیټم یعنې مطلب ریسټور آل آیټم نه مطلب دا ده چې تاسو غواړئ چې دغه آیټم بیرته واپس کول غواړي که نه غواړي. مطلب دا چې دا د کوم ځای نه پاک کړی هغه ځای ته یې بیرته ویسه. لکه زه راځم دلته د سپیسي ته او د سپیسي کې د ډي ډرایو ته راځم. ډي ډرایو کې زه ورته وایم چې دا ویډیو چې که ماته ډیلیټ کړه. دلته راځم دا ډیلیټ وهم او دا چې شوه ډیلیټ شوه راسه. ښه یو کس وایي دا خو ما نه غوښته چې ډیلیټ سي دا باید بیرته زه راولمه. نو یو خو دا کنټرول ډایرکټ کنټرول زیډ ووهئ بیرته به راسي. لکه زه راځم دلته او ډي ډرایو ته او زه دلته که لومړی کنټرول زیډ ووهئ بیرته راځي. ډایرکټ وینې راغله. کنټرول وای ووهئ بیرته څه کېږي پاکېږي. خو یو کس وایي چې په کنټرول زیډ هم نه کېږي. بیا نو اوس لکه زه دلته یو بل کار وکړم یو شی ډیلیټ کړم بیا کنټرول زیډ چې هر څه ووهئ بیا هغه نه راځي. راسئ د سپیسي ده ګورئ ویډیو مې دغه دلته پرته ده او دلته ورته تاسو ته چې درکوي ریسټور د سلیکټ آیټم یعنې مطلب تا چې کوم یو سلیکټ کړی هغه دې بیرته چې سي ریسټور دې سي. او یا دلته ورته وایي ریسټور آل آیټم یعنې مطلب چې ریسټور آل آیټم ورته کلیک کړئ دغه ریسایکل بین کې څه ډیټا یي دا بیرته کمپیوټر ته چې هر یو له کوم ځای نه ډیلیټ شوې ده همغه ځای ته ځي. او که وایي چې نه دغه یو دانه دې خپل ځای ته لاړ شي نور ډیلیټومه هغه بیا ته څه کوئ ریسټور د سلیکټ آیټم څه کوئ انتخاب کړه. نو دا به د ریسایکل بین کې د دغو اپشنو دندې. بل چې یو کس داسې وایي چې زه غواړم دا ویډیو ښه دا ریسټور د سلیکټ آیټم انتخاب کړه دا لاړه بیرته کمپیوټر ته یو ځای ته لاړه. ته اوس د دغه ویډیو نوم هم درنه هېر سوی ده. اوس غواړې دا ویډیو بیرته را پیدا کړي دا به څنګه را پیدا کوې. نو دا خو که ډېر فایلونه یې بیا په ساتو وخت نیسي. یا نو داسې وکړه په ده باندې رایټ کلیک وکړه. رایټ کلیک نه وروسته څه وکړه کټ ورته ووایه چې دا ما سره کټ کړه. که ډیلیټ ورته یې ډیلیټ کړه او که سینډ ټو مای فون یو موبایل ته یې ولیکه چې چېرته غواړې وټساپ چا سره شیر کېږي ریسټور هماغه دنده ده. او کمپریس کوې یعنې وینرار یا بل هغه ته لیکې هغه باندې هم خبرې کوو. او پراپرټیز یې ګورئ که چېرته پراپرټیز دې وګورئ چې دا څو ام بي ده او څو جي بي ده هغه یې درکوي سایز یې درکوي. ښه مونږ خبره کټ کې وه کټ ووهئ. اوس ته وایې چې زه غواړم دا ډیسکټاپ ته ویځم او پاک کړې خو ما له ډي ډرایو نه وه. دلته به رایټ کلیک وکړې او یا کنټرول یو به پیسټ به دا ویډیو به دلته تاسو سره څه سي رابسي. زه بیرته کنټرول زیډ کوم او که چېرته غواړې چې ته دا ټول څه کې ډیلیټ کې نو ډیلیټ یې کې. او که زه وایم چې نه دا د خپل هغه اولني حالت ځای ته لاړ شي ریسټور هغه باندې کلیک وکړه ډایرکټ به پخواني حالت ته ځي. بل دلته موږ چې داسې اپشن و رایټ کلیک هم چې کوو په کمپریس ټو نه مطلب چې ده دا به زه تاسو ته په ډي ډرایو کې وښیم
تاسو یو فولډر لرئ، فکر وکړئ دغه فولډر ده او دغه فولډرو کې لکه زیات خلک داسې یو سیټ اپ راوړي او دغه سیټ اپ بیا په زیپ فولډر یا په رار کې بندوي چې وایروس یې ونه وهي. لکه زه به راسه پروګرامو ته تاسو پروګرامو کې ګورئ ما سیټ اپونه چې په رار کې بند کړي دي. نو که ته چېرته غواړې چې دغه په رار کې بند کړې، زه غواړم دا ډبلیو پي ایس په رار کې بند کړم، دا د وورډ پروګرام غوندې ده، فری ده، یعنې پیسو باندې نه هغه کېږي، دا فری په ټوله وورډ کې یا نړۍ کې دا فری ملاویږي. نو تاسو به دلته څه وکړئ، دلته کمپریس کا په چي کې کمپریس کا زیپ فایل کې، رار فایل کې او که اډیشنل فایل که نور څه در سره وي په نور کې هم ته چې قلپوای سي. د ده ګټه څه شی ده، دا به له وایروس څخه خوندي وي. اوس دا مې زیپ کې بند کړه، اوس تاسو وګورئ دا کمپریس کېږي، ډیټا یا خو ځای کم نیسي، بل څه ده دا محافظه کېږي، د وایروس یې څه کوه زر له بینه نسي وړی. تاسو وګورئ ډبلیو پي ایس ډایرکټ دلته جوړ شه. اوس زه که چېرته دا وغواړم کنټرول شفټ ډي دا ډیلیټ کړه، بیخي مې ډیلیټ کړه. نو دا د کمپریس مطلب دا ده ځکه دلته اوس ما ډبلیو ایس تر په هغه جوړ کړ. نو له دې څخه هدف دا ده. بل چې د ریسایکل بین کې رایټ کلیک وکړئ، شو مور آپشن ته او پراپرټیز ته ريستور کټ که ډیلیټ غواړئ ډیلیټیږي، او پراپرټیز ته کله لاړ شئ هماغه پراپرټیانې دي دلته، نور داسې خاص څه نشته. بل کله چې تاسو په ریسایکل بین باندې رایټ کلیک وکړئ، تاسو یو څو آپشنونه درکوي رینیم. که چېرته ریسایکل بین دې رینیم کوئ، اف 2 یې هغه د احمد محمود هر څه نوم ورکوئ، اشغالدانۍ پښتو ورته لیکلی سئ. اوپن یعنې مطلب دا راته خلاصه کړه، لکه ډبل کلیک هم چې کوو. ایم ټو ریسایکل بین که ریسایکل بین کې دې هر څه وي دا چې ما سره ډیلیټ دې شي. او پین اینډ د کویک اکسس نو مطلب دا ده چې تاسو دلته چې راتلئ دلته به تاسو ته دغه کویک اکسس مینو ده، دلته تاسو ته ریسایکل بین چې سي پین سي که نه، یعنې پین خپله داسې دغه ښځې ټیکریو کې وهي داسې ستنه غوندې ده، هلته تاسو سره پین سي که پین نه سي. او که پین ټو سټارټ پین ټو سټارټ دا مطلب چې دغلته تاسو سره دا پین سي که پین نه سي. دا که پین ټو سټارټ دی کې ډایرکټ به څه سي، دلته به تاسو سره سټارټ کې دلته ګوره راغله، سټارټ کې تاسو سره پین شوه. بل چې دا که چېرته په ده باندې ان پین بیرته غواړې له هغه ځای نه ریموف کړې، ان پین یې کړه، له هغه ځای نه به ریموف سي، ریموف به نه یا مطلب ان پین به سي. پراپرټیز په ده پراپرټیز کې لږ خبرې شته او دلته باید تاسو ډېر په دقت سره غوږ سئ. د پراپرټیز څخه هدف څه شی ده، لومړی به زه شو مور آپشن ته راشم، شو مور آپشن به ووایي، خو لومړی به زه څه وکړم په پراپرټیز باندې خبرې کوم. په ده چې کله رایټ کلیک وکړئ یا الټ انټر ووهئ پراپرټیز ته راسئ. پراپرټیز کې دلته یوه مینو ده او په دې مینو کې لومړی چې ده لوکل ډیسک سی 145 جی بي نوشته ده، او په دا بل کې څه ده نیو والیوم 319 دا بل ډي ډرایو ده. نو دلته تاسو ته وایي د ده هدف دا ده چې زه دلته ګوره دلته کلیک وکړم یوه اندازه ښیي او دلته کلیک وکړم بله اندازه ښیي. یعنې مطلب څه، مطلب دلته دا ده که چېرته ته دا د سی ډرایو نه څه پاکوې، اوس تا سره سی ډرایو کې 18 جی بي حافظه ده، دلته دا ام بي ته اړولي، یعنې مطلب دا 9 جی بي دي، 9516 ام بي یعنې 9 جی بي تقریبا راځي. نو که ته د سی ډرایو نه 9 جی بي ډیټا پاکه کړې دا به ریسایکل بین ته راځي. خو که چېرته له 9 جی بي نه زیاته سي، لاس یې وله 12 جی بي سي یا 20 جی بي سي، 20 جی بي فرض کړه 20 جی بي ډیټا دې تا له سی ډرایو نه پاکه کړه، نو 20 جی بي ډیټا دلته خو تا ورته ځای ټاکلی چې 9 جی بي کې ځای که نوره ډیلیټ کړه. مطلب یې دا ده چې تاسو 20 جی بي ډیټا پاکه کوئ نو 9 جی بي ډیټا به ریسایکل بین کې پاتې کېږي او دا نوره باقي مانده ډیټا به هم څه کېږي له بینه ځي. بیا نه سئ کولی چې هغه واپس بیرته را واپس کړي. بیا خیر وروسته طریقې شته چې څنګه ریکاوري طریقې نه له نیټ له لارې هغه کېږي، خو مصرف غواړي. بیا اوس دلته ته ورته ښیې چې ما ته سی ډرایو کې 12 جی بي یا 20 جی بي پورې چې زه ډیټا پاکوم له سی ډرایو نه ما سره دلته پاتې کېږي. دلته ډایرکټ مینوالي په لاس دلته ورته ولیکئ، دلته کیبورډ کې اوس دا هغه ده 9 جی بي ده او زه ورته لیکم 10,000 دا ستاسو خپل چایس ته انتخابوئ، انتخاب یې کړئ.
او که چېرته دې ته زیاته وي دلته اوس دنه 18 جی بي چې له ډي ډرایو نه پاکه کړو نو هغه به موږ سره په چې کې ریسایکل بین کې پاتې کېږي خو که 18 جی بي نه زیاته پاکوو 30 جی بي نو هغه باقي مانده 18 جی بي پاتې کېږي 20 جی بي چې نوره پاتې کېږي لکه فرض کړه 30 جی بي ته ډیټا پاکه کړه 18 جی بي به په ریسایکل بین ته راځي او نوره باقي مانده 12 جی بي به څه کېږي له بینه یا بیخي به له کمپیوټره څه کېږي ډیلیټ بل اپشن موږ سره ده دلته don't move file to the recycle bin and remove file immediately when delete د څخه هدف دا ده وایي تاسو چې کله هم ډیلیټ کوئ یو شی ډیلیټوئ دا د ریسایکل بین ته نه راځي ډایرکټ د ریسایکل بین نه څه کېږي ډیلیټېږي دي لکه زه دلته اوکې کوم دلته اوس موږ سره دا ویډیو زه ویډیو نه غواړم چې ډیلیټ شي خو زه دلته راځم یا پرې دا هغه کوم مطلب بیخي یعنې خالي کوم چې څه کې پاتې نه شي زه اوس دلته راځم ورته وایم چې دا به زه ډوپلیکیټ واخلم دغه ویډیو ده زه غواړم دا ویډیو د ما سره چې شي ډیلیټ شي اوس ما هلته څه کړی ده چک لګولی زه چې دا رایټ کلیک پې وکړم او دا ورته ډیلیټ ووهم اوس دا ریسایکل بین ته څه کېږي دلته خو راغله دلته راغله اوس تاسو هغه ته چک ولګوئ په ده رایټ کلیک وکئ کله چې تاسو په ده باندې رایټ کلیک وکئ رایټ کلیک نه وروسته پراپرټیز ته راسئ او پراپرټیز نه ورته ډونټ موو فایل کلیک ولګوئ او بیا اپلای کوئ او بیا اوکې کوئ سمه ده اوس زه راځم کنټرول زیډ مې کړم چې هغه ویډیو څه شي کنټرول وای هغه ویډیو اوس دا راغله اوس زه غواړم دا ویډیو څه کومه ډیلیټ کړمه خو چې زه غواړم چې دا ډیلیټ شي بیخي له کمپیوټره ریسایکل بین ته دې نه ځي رایټ کلیک کوم ډیلیټ دې ووایم او بیخي د راسره ډیلیټ شي له کمپیوټر ډیلیټ ووایي دا به اوس ریسایکل بین ته نه ځي دا بیخي له کمپیوټر څخه ډیلیټ شي اوس تاسو چې هر څه کنټرول زیډ ووایي دا نه کېږي کار نه ورکوي تاسو به رایټ کلیک وکړئ او بیا به چېرته پراپرټیز ته راسئ او دا اپشن کوشش وکړئ چې دا انتخاب کړئ چې بعضې وخت تاسو له اسانه فکر نه وي یو ګوتم په یو ځای لګېږي نو دا ډیلیټېږي نو په خاطر نو تاسو کسټم انتخاب کړئ بل چې دا ډسپلی ډیلیټ کنفرمیشن ډایلاګ له ده کمانډ نه مخکې یو څه ویل غوښتل غواړم چې کله تاسو ډیلیټ کوئ دا ډیلیټ موږ دوه رقمه لرو لکه څنګه یو خو دلته دا ده چې زه راځم دلته یو فایل څه کومه ډیلیټوم دا فایل د خالي ډیلیټ وهمه تاسو ډیلیټ سره خو یو کس وایي چې زه دغلته دا چکم څه کوم نه لګوم چک دغه مې که ولګوم دا بیخي له کمپیوټره ډیلیټېږي یو کس وایي چې ما ته داسې یو کود یا داسې یو شارټکټ ما ته وښیه چې هغه کوم فایل مې که زړه وي چې بیخي له کمپیوټره ډیلیټ کړم هماغه شارټکټ ووایم چې بیخي له کمپیوټره ډیلیټ شي او که کوم مې ضروري غلطۍ کې پاکېږي هغه که ډیلیټ ووهم ریسایکل کې به یې بیرته به راسي نو هو د ده شارټکټ شته د شارټکټ چې ده زه به تاسو ته دا شارټکټ وښیم دا شارټکټ ده شیف ډیلیټ یا د چې نه وایي شیف ډیلیټ شیف ډیلیټ چې وایي دا به چې کمپیوټر نه بیخي ډیلیټ شي اوس دا فولډر ده هلته خو مې چک هم نه ده لګولی اوس ده باندې شیف ډیلیټ وهم شیف ډیلیټ او بیا اوس زه تا ته وایي تاسو هغه یې آر یو شور یو وانټ ټو پرمنټلی ډیلیټ دس فولډر وایي ته متیقن یې چې دا بیخي دایمي ډیلیټ کې و زه ورته یم هو تاسو اوس وګورئ دا ګوره بیخي څه هغه ته لاړه نه او که غواړم خالي ډیلیټ و دلته یو بل فولډر جوړم او د څه کومه که فولډر یې که فایل یې دا په دې خاطر فولډر جوړم چې اوس زه نشم کولی چې بل هر یو فایل تاسو ته وښیم چې دا مهمه دا نه ده مهمه خو تاسو چې هر فایل وښیئ همه دنده یوه ده تاسو دنده زده کوئ زه خالي ډیلیټ کلیک کړم دا دلته راځي اوس فکر مې ده ګوته مې پرې ولګېد ډیلیټ دلته راغله سایکل مې د بیرته ریسټور کړه که نه د انتخاب کړه دلته ریسټور آل ورته ووایه دا به څه شي بیرته په تاسو سره ریسټور شي نو د ده کار دا ده بل کله هم تاسو دلته وګورئ د باندې چې خالي زه ډیلیټ وهم ډایرکټ دلته راشي کوم مسیج نه راکوي وخت خو مسیج راکړه اوس تاسو ته تاسو وایئ چې باید ما ته مسیج راکړي زه چې هر څه پاکوم باید ما ته مسیج راکړي چې ایا زه دا ډیلیټ کړم که ډیلیټ نه کړم نو بیا به دلته تاسو څه کوئ رابرسئ ریسایکل بین باندې به رایټ کلیک وکړئ او پراپرټیز ته به راسئ پراپرټیز نه به وروسته تاسو ډسپلی ډیلیټ کنفرمل ډایلاګ کلیک او اپلای به کوئ او دا به اوکې کوئ کله چې اوکې کړه اوس دلته راسئ تاسو وګورئ دغه فولډر ده دا فولډر زه چې کله پاکوم خالي ډیلیټ وهم
ډایرکټ ماته مسیج راکوي. شیفټ ډیلیټ نه وهم چې که ډیلیټ ووایي که شیفټ ډیلیټ ووایي تاسو مسیج درکوي وایي تاسو متیقنه چې دا پاکوي نو تاسو ورته یس یا نو. که چېرته ګوته دې لګېدلې خو تاته مسیج ښکاري چې کمپیوټر کې کار کوي خامخا مسیج درته راځي چې آیا دا ډیلیټ کړم که ډیلیټ نه کړم. تاسو ورته وایي هو ډیلیټ کړه ډیلیټېږي او که چېرته وایي چې نه مې ډیلیټوه نو نه ډیلیټېږي. او بل پراپرټیز کې انشاءالله بل داسې آپشن نه ده پاتې. بل چې کله رایټ کلیک وکړئ تاسو شو مور آپشن ته راسئ اوپن خو دا اوپن کوي پین ټو کویک سټوبا اکسس مینو کې ښیي دا خو مو ویلې ام ټي یعنې مطلب بیخي خالي که راته. او بل د سکان ریسایکل بین یوزینګ ای وایس ټا دا بس تاسو په هغه کې نه وي کمپیوټر کې نه وي. که چېرته م دا سافټویر ډاونلوډ کړی دلته به زه تاسو ته دا سافټویر وښیم دا یو انټي وایروس سافټویر ده اویسټا دا اویسټ فری انټي وایروس سافټویر ده. که چېرته ته غواړې دا په ده باندې څه کې سکان یې کوي که کوم وایروس دې ریسایکل بین کې ریسایکل بین دې پاک سي لکه دا ډیټا پاکه کړه نو د ډیټا کې وایروس ده او ته غواړې چې دغه وایروس دې ریسایکل بین نه لرې سي او بیرته دغه ډیټا زه کمپیوټر ته راوستل غواړم بیا په رایټ کلیک وکړه پراپرټیز ته راسه پراپرټیز ته نه خو چې کله رایټ کلیک وکړې شو مور آپشن ته راسه شو مور آپشن نه به دلته سکان ریسایکل بین کلیک کوئ نو تاسو سره به دا سکان سي. اوس خو دلته چې وایي موږ داسې څه پیدا نه کړه داسې موضوع داسې وایروس څه ځکه دوه فولډره وي په هغه کې خو داسې وایروس څه ونه نوي فولډر هم جوړ کړم نو دا ده بیا هغه ویسټا چې کله هغه کې نو دلته باید تاسو سره هغه آپشن زی راځي د مطلب چې هغه سکن کېږي به در سره او شو ټو پین ټو د سټارټ دا مو ویلی کریټ شارټکټ که چېرته غواړئ د شارټکټ جوړ کړې شارټکټ دا باندې کلیک وکړه ډایرکټ دا شارټکټ یې جوړ شه که دا ډیلیټ هم کړي شارټکټ هېڅ پروا نه کوي ځکه باید اصلي تاسو سره یې که ډیلیټ هم سي بېرته راوستل کېږي ځکه دا پروګرام جوړ کړي دي نو دا موږ نسو کولی چې ډیلیټ یې کړو. بل رینیم ده که نوم یې بدلوئ دا مو ویلې پراپرټیز ته پراپرټیز کې هماغه خبرې دي نور داسې خاص آپشنونه کې نسته. نو دا وه ریسایکل بین هیله لرم چې یو څه مو زده کړي کوشش کوئ چې کوم هغه موږ روزانه ویلې هغه سټپ په سټپ باندې تعقیبوئ در سره او چې تر هغو هغه پریکټیس ونه کوئ نو دا نه زده کېږي. نور نو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت ښې چارې